سلامونه دوستان، امید لرم چې روغ او جوړ به یاستئ. ګرانو دوستانو، یو ځل بیا له معراج خان ټکنیکل یوټیوب چینل څخه په ډېر زیات خوندوره ویډیو کې راغلی. ګرانو دوستانو، په نن ویډیو کې به تاسو دا طریقه درښیم چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې ډیلیټ شوي ویډیوګانې موږ تاسو واپس راولو. یعنی په تیره ویډیو کې ما دا طریقه ښودلې وه چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې ډیلیټ شوي تصویران موږ واپس راولو، او په نن ویډیو کې تاسو دا طریقه درښیم چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې په موبایل کې ډیلیټ شوي ویډیوګانې موږ تاسو واپس خپل موبایل ته راولو. نو دوستانو، تاسو راسره دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ. او دوستانو، که چیرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یاستئ او تاسو تر اوسه هم معراج خان ټکنیکل یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی، نو په ډېر زیات په درنښت باندې هیله کوم دوستانو دغه سبسکرایب شن دوستانو د ویډیو مخکې لیکل شوي په سره خط سبسکرایب په دې سبسکرایب باندې تاسو کلیک وکړئ دوستانو، او په خوا کې کوم بیل نشان چې روزي په هغه باندې هم کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک کړئ دوستانو. په دې سره به زموږ هر یوه نوې ویډیو تاسو ته په وخت سره در رسیږي. دوستانو، یو اپلیکیشن لینک په ما په ډسکرپشن کې پرېښئ. که ډسکرپشن تاسو ته نه معلومیږي دا کومه ویډیو چې تاسو اوس مهال ګورئ دې په دې لیکنه باندې تاسو کلیک وکړئ، نو لاندې چې کومه زیره خلاصېږي داسې به ما لیکلي وي د اپلیکیشن لینک، نو تاسو به راشئ په دې شر خط باندې به کلیک وکړئ، په اسانۍ سره به ځان لپاره اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. او دوستانو، که چیرته زموږ دغه ویډیو تاسو په فیسبوک کې ګورئ، که چیرته تاسو زموږ دغه ویډیو په فیسبوک کې ګورئ، نو ما په لومړي سر کې پاس ورته لیکلي چې د اپلیکیشن لینک دا دی، نو تاسو به راځئ په دې شنه خط باندې به کلیک کوئ او دا اپلیکیشن به ځان لپاره په اسانۍ سره را ډاونلوډ کوئ. نو را درومو دوستانو، ویډیو شروع کوو. مونږ تاسو به اوس هغه اپلیکیشن را خلاص کړو کوم چې مونږ تاسو ډاونلوډ کړه. هغه ډاونلوډ اپلیکیشن مونږ تاسو را خلاص شو. چې کله اپلیکیشن ډاونلوډ کړو نو اپلیکیشن وروسته به تاسو لاندې راشئ، نو دلته به انګلیسي ورته انتخاب کړئ چې هر څه تاسو انتخابوئ. دلته به زه ورته انګلیسي انتخاب، دلته ایډز راځي، د ایډز به تاسو دلته کټ کوئ، دلته بیا به ګیټ سټارټ باندې تاسو کلیک کوئ چې ګیټ سټارټ، دلته بیا ایډز راځي، د ایډز به بیا دلته تاسو کټ کوئ. نو چې کله پیډز باندې دلته تاسو ته لیکي چې ویډیو ریکوري کوئ که آډیو ریکوري کوئ، نو موږ تاسو ویډیو ریکوري کوو. موږ تاسو دلته په ویډیو باندې کلیک، دلته ایډز بیا راځي، په دلته په ایډز بیا کاټ باندې کلیک وکړو، موږ دا به کاټ کړو. نو ګورئ دوستانو، دلته هغه دغه روان شو. ګورئ دوستانو، ډیلیټ شوي فایلز. ګورئ دوستانو، دغه ویډیوګانې چې له ما څخه ډیلیټ شوي، ګورئ دوستانو ټولې راواخیستې. هغه ویډیوګانې دي چې ما څخه ډیلیټ شوي دي. ګورئ دوستانو، اوس تاسو چې هغه ویډیوګانې خپل سیټینګ ته بیایئ، یعنې خپل سیټینګ ته، نو تاسو به دې باندې کلیک وکړئ. چې کله هم کلیک داسې به بیا کلیک په وکړئ. ګورئ دې باندې به کلیک کوئ، یوازې کلیک به پرې وکړئ، نو تاسو به دلته بیا کلیک وکړئ او ستاسو دغه ویډیوګانې به ستاسو ګیلرۍ ته لاړ شي. ګورئ دوستانو، دغه ویډیوګانې زه اوس ګیلرۍ کې ګورم، دغه ویډیوګانې به ګیلرۍ ته تللې وي. لاندې ګورئ دوستانو، ویډیوز، هغه ویډیوګانې 15 نوي ویډیوګانې چې ما ریکوري کړي، نو هغه ویډیوګانې زما دلته راغلي دي. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې په موبایل کې ډیلیټ شوي ویډیوګانې واپس راولئ. دا ډېره زیاته خوندوره طریقه ده. دغه اپلیکیشن هتمن په خپل موبایل کې انسټال کړئ او دغه طریقه هتمن وکاروئ. مننه دوستانو.